سلامونه. موږ تاسو خپل ژوند کې ډیر زیات ټکنالوژي او برقي سامانالات کاروو. مثلا د تلویزیون ریموټ یا د موټر ریموټ یا بلوتوت یا وای فای یا انفرارید دا کلمات یا اکسرې دا څنګه کار کوي، په کوم ماهیت باندې کار کوي، په کوم فریکونسي باندې کار کوي. مخکې له دې نه چې دې بحثونو تعریفونو ته لاړ شو، اول به راسو دې ته چې هغه څنګه کار کوي، دا فریکونسي خپله څه ته وایي. مثلا دلته یو شخص ده، دا شخص غواړي چې یو غږ هغه کې غږ وکړي، اواز وکړي. د دې اواز به داسې ځي، که چېرته دی په زور اواز وکړي د ده اواز به داسې دې ته وایي له خط نه پورته او له خط نه لاندې. که چېرته داسې لاړه او په همدې اندازه کې بیرته هغه کېږي، کمیږي او زیاتېږي، نه دا ځي. دې ته موږ تاسو چې وایو فریکونسي ده. خپله که چېرته موږ تاسو غږ کوو، د دغه غږ د انتقال لپاره چا ته ضرورت ده؟ هوا ته ضرورت ده. که هوا نه وي او خلا وي، غږ کېدای شي هغه پکې ونه کړي، انعکاس پکې ونه کړي، لاړ نه شي، حرکت ونه کړي. نو که چېرته په هوا کې موږ تاسې غږ کوو، که چېرته دغه د فریکونسي د جګوالی او ټیټوالی څومره چې دا جګ ځي هومره بیرته دا لاندې ځي. ولې داسې هم حرکت کوي، داسې هم حرکت کوي جګېږي او بیرته ټیټېږي، داسې هم حرکت کوي، دو طرفه هغه کوي. نو که څومره دا پورته او کته په مساوي اندازو باندې ځي او داسې هم پوش کېږي یا انعکاس کېږي، دې ته وایي ډایرکشن د چا؟ ډایرکشن د وایس یا بل هر شی کېدلی شي. نو دې ډایرکشن ته موږ تاسو چې وایو فریکونسي. فریکونسي یا خپله څپه یا امواج، موږ تاسو مختلف مبحثونه د همدغه یو نوم لاندې درلودلی شو. مثلا د وي چپ چې موږ تاسو ورته وایو وي ایچ اف، ویری های فریکونسي وي ایچ اف، یا مثلا بل هغې ده یو ایچ اف الټرا های فریکونسي. دم فریکونسي ده او دم فریکونسي ده. تفاوت یا توفیر په کوم ځای کې ده؟ په ویری های فریکونسي کې لکه موږ تاسو رابسو بل بحث ته، بیا به دا تشریح کړو. ټول امواج یا ټولې څپې یا فریکونسیانې که موږ تاسو یې تقسیموو د طبیعت او د ساینس له نظره په دوه ډوله دي. چې ورته موږ تاسو فزیکي وایو. فزیکي کې کوم شاملېږي؟ مثلا لمر، د لمر خپله دا وړانګه هم یو فریکونسي تولیدوي. سپوږمۍ، یا مثلا د جوپیټر یا د عطارد د بلې هغه سیارې حرکت چې په نظام شمسي کې کوي، دا خپله ځان سره یو فریکونسي تولیدوي، یو غږ تولیدوي. یا مثلا همدارنګه نور دغه څیزونه دي. مثلا اواز موږ تاسو ویلي، اواز خپله یو فریکونسي تولیدوي. مثلا زه د جنه غږ کوم اه په نامه باندې، که دا اه زه کرار کوم اه په نامه باندې دې فریکونسي ټیټه ده، او که اه په زور یې دې فریکونسي غټه ده. اواز او همدارنګه حرکت، مثلا زلزله چې کله کېږي د ځمکې دا پلیټون یو بل سره لګېږي رالګېږي، دا خپله یو صوت یا اواز تولیدوي چې دغه اواز خپله فریکونسي له ځان سره لري. دا شوې فزیکي فریکونسیانې. دویم ته موږ تاسې راځو برېښنایي فریکونسیانې. برېښنایي کې په فزیکي کې برېښنایي لکه د خپله د رعد و برق چې ورته وایي، د تلندې دا هم خپله فریکونسي او غږ دواړه تولیدوي. موږ برېښنایي هغه فریکونسي په باره کې خبرې کوو چې د انسان په لاس جوړ شوي دي. مثلا برېښنایي کې موږ تاسې بیا په دوو برخو باندې تقسیمولی شو، چې ورته موږ تاسو هغه وایو مقناطیسي وایو، او دویمې ته موږ تاسو راډیوي وایو. مقناطیسي کې کومې فریکونسي مثلا شاملېږي؟ اکسرې په دې کې شاملېږي. کله چې موږ تاسو ډاکټر موږ تاسو ته وایي چې ورسې د لاس یا د پښې یا د سر یا د ځان عکس واخله،
ایکس ری چې ورته وایي خپله دا ریز یا شعاګانې په دوه ډوله دي. یو ته موږ تاسې الفا وایو او بل ته موږ تاسې چې وایو ګاما. الفا تر ټولو کمه فریکونسي ولې د راډیو اکټیو د الکترولایټس کولو لپاره استعمالیږي. الفا هغه دی چې هغه نه کوي، یعنې ډېر یو معمولي عایق که تر منځ راشي د فریکونسي خپل حالت هغه کوي له منځه ورکوي. لکه مثلا کاغذ ده، کاغذ که د لمر د رڼا له هغه نه تاسو ورلاندې کړئ کاغذ د لاندې نور هغه نه انتقالوي، یا مثلا د یو لیزر رڼا ده هغه هم دلته بندېږي. یو ته ګاما ده. ګاما هغه ده چې په ډېر غټ مقدار سره هغه کېږي او موانع تر منځ نشي راتللی، مثلا دیوالونه دي یا تیږې دي یا نور دې شیانو موانع نه تېرېږي او الفا چې دا نه تېرېږي. نو کله چې موږ تاسې اوس دغه هغه وپېژندلې د شعاګانې، اکسرې خپله په هغه کې شاملېږي، په مقناطیسي ده، الکترومګنیټیک چې ورته وایي. کله چې هغوی یو بټن کې کاږي په دې وخت کې 1800 میګا هرتز په اندازه باندې یو ډېر قوي فریکونسي یعنې یو هغه کېږي، یو شعاع در باندې راځي، وړانګه در باندې راځي. که تاسو لیدلی وي په هغه کوټه کې چې چېرته د اکسرې ماشین لګېدلی شاوخوا یې د المونیم جمع د کاربون ډېر یو قوي پلیټ هغه نیول شوی وي دې لپاره چې د وړانګې له دې نه د باندې تکثر ونه کړي ونوځي حتی هغه دیوال نه هم وځي. نو هغه څه کوي د انسان له نرمو انساجو نه، غوښو نه، رګونو نه دا فریکونسي یا دا هغه ری یا دا شعاع تېرېږي. کله چې دا تېره شوه هغلته چې هر شی جامد راشي، که هغه هډوکی وي او که اوسپنه وي هغه کوي بېرته انعکاس کوي، یعنې جامد شي نور نشي تېرېدلی. هډوکی یا اوسپنه موږ تاسې به ډېر وخت اورېدلی مې چې مثلا ورته وایي چې لاس نه ساعت یا ګوتې دا شیونه اوسپنیز شیونه لرې کړي. نو او یوازې د هډوکو عکسونه کې راځي، که ممکن هغلته کوم پلیټونه ورته ږدي چې آر ده یا لیفټ، یعنې ښی طرف رایټ یا لیفټ سایډ یعنې چپ طرف، هغه هم حتی پکې راځي ښودلی شي. بل ډول ته موږ تاسې راډیوي وایو. مقناطیسي خو مو پېژندلي، اوس راډیوي کې مثلا هر هغه فریکونسي چې هغه د بې سیم له لارې نه، یعنې سیم ونه لري ولې هغه په امواج په ډېر یو هغه حالت باندې روان وي، په ډېر قوي جګ و ټیټ کېږي، ولې هغه په کمه مسافه کې راډیوي دي. مثلا څه شي راځم دا خو هغه که تشریح کوو، اوس راځو ریموټ ته. ریموټ کومه هغه کې کار کوي راډیوي کې ده. ریموټ د څه شي ریموټ په دوه ډوله، مثلا یو هغه ریموټ چې هغه د تلویزیون ریموټ ده. تلویزیون ریموټ په انفراریډ فریکونسي باندې کار کوي. که تاسو ورته فکر کړی وي مثلا د ریموټ د تلویزیون ریموټ دا موږ تاسو فریکونسي په دې کې فریکونسي راځي. کومه فریکونسي مثلا که تاسو موږ تاسو بټن وایو، دې بټن له کېکاږل نه وروسته دا یوه شعاع خپري یا وړانګه خپري چې موږ تاسو ته ویزیبل یعنې په سترګو یې نشو لیدلی. ولې که تاسو داسې کار وکړئ چې د تلویزیون ریموټ کېکاږئ، کېکاږل یې نیولې او موبایل کامره ورته ونیسئ، بیا په کامره کې سکرین کې د دې هغه ښکاري، دغه شعاع یې ښکاري، دغسې په سترګو نه ښکاري. دا انفراریډ هغه د شعاع ده، ځکه دا مستقیم ځي. تلویزیون داسې نه کېږي مثلا تلویزیون دلته راځي داسې ورته ونیسمه دې خوا ته هغه کار نه کوي. او که مثلا تلویزیون ته به زه ښه ورته سیده کومه چې هغه سینسر چې هغه راخلي شعاع راخلي دا باید هغه سره سټریټ یعنې فارورډ مستقیم ورته راسي. نو دا فریکونسي چې ده په چې باندې کار کوي انفراریډ. داسې موږ تاسو دغلته ټیک مارک کړی ده. انفراریډ پخوا لو ورژن موبایل نوم انفراریډ هغه درلوده چې یو ډېر واړه فایلونه به یې پکې انتقالول، هغه موبایل به یې بل موبایل ته سیده ونیو، عیناً لکه د تلویزیون د ریموټ په شان باندې کار کوو. نو مثلا بل ریموټ د موټر ریموټ د موږ تاسو نس کوټه کې وي د موټر ریموټ کې کاږي هغلته هغه رنګ کوي. دا څنګه کار کوي هغه ته موږ تاسې وایو کار ریموټ. دا کار ریموټ څنګه کار کوي؟ دا له ځانه راډیوي فریکونسي دا باندې راډیوي فریکونسي ځان نه خپروي. دا تقریبا له 10 مترو نه نیولې تر 500 مترو پورې او پیشرفته ماډلونو کې تر 100 مترو پورې هم دا غږ لري. دا امکانات د دې لري چې خپل راډیوي هغه امواج ورته قوي کړي او ویې خپرې کړي. مثلا دا په دغه نقطه کې ناست ده، دا فریکونسي داسې خپرېږي. داسې نه ده لکه تلویزیون ریموټ چې مثلا سیده لاړه شي چې یو ډایرکشن ده، دا ملټي ډایرکشنل ده او په 360 درجو کې دا کار کوي، ګرد کار کوي.
تر هغو چې دا فریکونسي داسې ځي او دلته موټر ولاړ ده، موټر ولاړ ده او دا موټر څه کوي، په دې کې همدا سنسر لګېدلی ده، دا سنسر اکټیویټ کېږي، دا فریکونسي اخلي، هر هغه عمل چې په دغو امواجو کې ورته انتقال شوی ده هماغه امواج در اخلي او هغه پرې کوي. دا مو هم تشریح کړه. اوس راځو بلوتوت ته. بلوتوت عیناً همدغسې کار کوي لکه دا غوندې، خو هغه چې د فریکونسي زیاته ده، تقریبا په 2.5 ګیګا هرتز کې هغه کار کوي. مثلا په دې کې یو ویډیو دی په یو موبایل کې، زه غواړم چې بل موبایل ته هغه بلوتوت کړمه، نو کله چې دغه فایلونه هغه شوي کوډ شوي د کوډ په شکل باندې فریکونسي کې د هوا له لارې انتقالېږي، بل موبایل همداسې راخلي بېرته ځان ته ډیکوډ کوي چې موږ تاسې کوډیک ورته وایو که نه، کوډیک. کوډیک له چین اخیستل شوی ده، کوډینګ او ډیکوډینګ. کوډینګ ډیکوډینګ دغه دواړه هغه کړه، کوډیک په نامه یو پلیئر هم څه موږ تاسې کاروو. ښه دا مو وپېژانده. بلوتوت هم داسې کار کوي. وای فای چې د وای فای هم همداسې کار کوي، خو بعضې فریکونسیان یې جګې راځي، بعضې ټیټې راځي. رابسو اوس دې ته چې موږ تاسو د همدغه بحث لاندې به راسو د راډیو فریکونسي ته چې موږ تاسې راډیو ورته وایو که نه، بعضې فریکونسیان یې بیا داسې چې هغه لږ هغه وي تر ډېره فاصلې پورې ځي، ولې هغه بیا هغه لږ کم وي که نه، لږه دومره زیات نه وي لکه هغه داسې غوندې نه وي. مثلا موږ تاسو کولی شو دا څه کو اے ام په نظر کې ونیسو چې امپلیټیوډ ماډیول ورته وایي، ماډولیشن اے ام راډیوګانې موږ تاسو مثلا درلودلې که نه، او دکې موږ تاسو کولی شو اف ام ورته ونیسو. اے ام څه کوي؟ اے ام تقریبا له 515 کیلو هرتز نه نیولې، ځکه دا ټیټې دي، ډېرې جګې او ټیټې نه ځي، لږ لږ هغه کوي دې لپاره چې انتقال شي. له دې نه نیولې تر 1.7 ګیګا هرتز پورې د دې هغه رسېږي، جګوالی ټیټوالی او پوش کول په یو طرف باندې. او د اف ام چې ده له 8 نه نیولې، له 8 ګیګا هرتز نه، دا کیلو نه ده، دا ګیګا هرتز ده، له دې نه نیولې تر څو پورې؟ تر 108 پورې، تر 108 ګیګا هرتز پورې د دې هغه وي. دا څه معنا؟ دا امواج ډېر قوي کت او پورته کېږي، یعنې په غواړي چې په دې ساحه کې ډېر پاتې شي، ډېر لرې لاړ نه شي، هغلته یې دوی دا بینډ یا خپل دغه طیف ډېر زیات قوي وي او رااخیستلو کې شفافیت رامنځته کېږي. که له اے ام او اف ام نه وروسته موږ تاسو بیا هغو پخوانیو فریکونسیانو ته بېرته راځو چې یو ایچ اف او وي ایچ اف دی. یو ایچ اف او وي ایچ اف څه کوي؟ له 1300 میګا هرتز نه نیولې تر څو پورې؟ تر 300 میګا هرتز پورې هغه کار کوي. په دې کې څه راځي؟ په دې کې مخابرې راځي، لکه موټرولا دي یا مثلا کوډان دي یا آیکان دي یا نورې دي. بعض ورځې دي چې واکي ټاکي ورته وایي، د لنډ مهال لپاره، لکه رستورانتونو کې، په ارګنایزیشن دفترونو کې، مکتبونو کې، شفاخانو کې استعمالیږي. د دې فریکونسي زیاته ده، په همغه جي کې د هغه وړ ده، د ترلاسه کېدو وړ ده. د هغه چې ده الټرا های فریکونسي چې ده، د دې امواج ډېر زیات لرې ځي، مثلا یو ولایت له بل ولایت سره په مخابره باندې کنکشن او هغه لري. نو دا و د نن ورځې معلومات د شعاګانو او امواجو په باره کې. هیله ده چې په دې هکله که تاسو نظر لرئ، کولی شئ د کمنټ لارې موږ سره شریک کړئ. ډېره مننه.